کاری صاحب بل د ریټونو حوالې سره خو به تاسو څه نه وایي تاسو خپله هسې ریټونه ښه دي که داسې لکه فکس مه وایي خو لکه چې ښه دي که نه تقریبا ډېر ښه به انشاءالله ریټونه به ښي لکو پورې اخوا دېخوا به انشاءالله یاره بس دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې لکو پورې که نه او مچو والا به ډېر زیات خوشحاله شي کار دی چې هغې خوشحاله موږ ورسره خوشحاله که نه بلکل یو عام تن چې عام مطلب یو عام کس ته نه پوهېږي اته به څنګه پته لګي چې دا شات ښه دي که دا کمزوري دي د شاتو ښه کېدو داسې څه نورې ټیکنیکس او داسې څه ټیپس چې وي نو هغه هم تاسو دوی ته ورکوئ چې دا مچو والا خیال وکړي او هغوی ته مطلب پیسې ورته شات وکړي ځکه ټول کال دی د دې دپاره خواری کوي که نه نو که نورې داسې څه خبرې وي چې هغې سره شات ښه کېږي نو هغه هم تاسو دې شاتو والا ته ووایي دا نرو مچو والا ټول نه هاي ریټ چې دی د دې وي او بیا ورپسې بیره مطلب دا همداسې همداسې دا بیره عام بیره نی بیا ورپسې دی دا ډېر غټ قیمت لري په دې بیره کې هم بیا ړومبني دویم دریم داسې څه وي د ړومبني او دویم کې څه داسې فرق وي چې د دې ریټونه مطلب بدلي کاري صاحب د شاتو قسمونه څومره دا څه ایډیا راته شته دی کاري صاحب بله دا خبره دلته چې کوم ډیلران یي که نه نو یو ځل چې مونږ خپله مچو والی وو نو یو ځل مونږ شات راوړه نو هغه ته دام پته وه چې دا شات ړومبي وتي دي او دا دویم وتي دي نو دا دې څه ریزن کیدی شي د اصلي او د کمزورو شاتو په منځ کې چې دی کم فرق وي نو هغه که تاسو مونږ ته ووایي او د خلکو ته مو ووایي نو ډېره مهرباني به وي السلام علیکم ستړي مشئ په خیر راغلی دوستانو منصف خان یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوم چې دا وخت زه موجود یم د شاتو په مارکیټ کې کوم چې موجود دی په ترناب فارم کې نو مای د شاتو سیزن چې دی رانږدې دی د بیرو د شاتو سیزن مای چې د مارکیټ حوالې سره تاسو ته لږ ډېر معلومات چې دی درکم او تاسو سره شیر کما نو دا وخت زه بالکل موجود یم ترناب فارم کې د شاتو په مارکیټ کې د دې مارکیټ په حوالې سره به در سره هم ګپ لګوم او انشاءالله د شاتو څه صورتحال دی ریټونه او د ټپکې او نور داسې دې سره تړلي مطلب سامانونه او هغه معلومات انشاءالله ټول به تاسو په دې ویډیو کې ګورئ خو دوستانو دلته مې ورته خواست دا دی که ویډیو م خوښېږي ویډیو لایک کوئ شیر کوئ پیج د سره مست فالو کوئ چې داسې ښکلې او زبردستې ویډیوګانې تاسو ته د کتو دپاره میلاویږي نو راځئ دوستانو مارکیټ ته چې دی دننه ورځو د ټول نه پهله که زه تاسو ته ووایم جي دا د ایشیا د ټول نه لوی مارکیټ دی د شاتو تاسو به وایي چې دا خو لږه ایریا د سینګه دا د ټول نه لوی مارکیټ دی نو که زه تاسو ته ووایم سالانه چې دی دې نه 300-400 کنټینر مال چې دی هر کال ځي بهرني ملکونو ته دا چې دی ټرانسپورټ د هغې کېږي بل که زه تاسو ته ووایم د دې مارکیټ شروعات کله نه شوی په 1989 کې چې کې د افغانستان خلکو کله دلته کې هجرت وکړو پاکستان ته نو پاکستان ته چې کله دی راغلو نو هغوی چې دی د شاتو لږ ډېر کار کولو نه هغې نه پس چې دی دا کار په مخه تلو دلته کې بیا خلکو چې دی دا کار شروع کړو د شاتو د مچو ده نو شروعات چې دی دا د افغانستان مهاجرینو دلته کې کړی دا روزګار هغوی راوړی شروعات یې هغوی کړی هغې نه پس چې دی دا کار په مزه مزه لوېدو او اوس چې دی دلته کې دا کار دونه وسیع پیمانه باندې کېږي چې د ایشیا د ټول نه لوی مارکیټ دا دی او د ټول نه زیات شات هني چې دی هغه د دې ځینه ټرانسپورټ مطلب د هغې چې دی بهر ملکونو ته تجارت چې دی د دې ځینه کېږي انشاءالله دې نه پس چې دی مارکیټ کې بدن نه مونږ ګرځو فلحال دا زه یو د شاتو شاپ ته چې دی را انټر شولم دلته کې مختلف قسمه مختلف ورایټیانو والا شات چې دی پراته دي که تاسو وګورئ ما سره کاري بلال رالی دی او زموږ حاجي صاحب چې دی ما سره دلته کې مارکیټ ته رالی دی حاجي صاحب دلته کې څه رالی تاسو څه کار پسې اوس رالی فلحال ټپکې علی ښه انشاءالله تاسو سره به چې دی ټپکې هم شیر کوو چې څومره دي د هغې ریټ څه دی د شاتو څه ریټونه دي داسې کم قسمه معلومات هم چې مونږ ته مخې ته راشي انشاءالله زموږ به کوشش هم دا وي چې تاسو سره شیر کړو تاسو چې دی اپډیټ کړو د مارکیټ حوالې سره دلته مونږ یو شاپ ته رالیو او دلته مونږ سره یو ورور موجود دی چې د دې شاپ آنر دی نو انشاءالله د شاتو حوالې سره او نور داسې دې سره تړلي کم معلومات چې دي د هغې په هکله به کاري صاحب سره چې دی مونږ ګپ لګو د ورور سره به ګپ لګو تاسو ته به چې دی په ویډیو کې هم وړاندې کوو السلام علیکم بھائی جانا وعلیکم السلام څنګه دي خیر دی جی الحمدلله کاري صاحب پهله ورته تاسو خپل نوم وایئ جی زما نوم چې ناصر محمود دی ناصر بھائی چې دلته کې موجود دی تاسو ته په ویډیو کې چې دی ما را وړاندې کو ناصر بھائی کوم مچو والا چې دا وخت تاسو ګوري که نه د شاتو سره تړلي معلومات که تاسو سره وي نو زموږ تاسو ته خواست دی چې دا مونږ سره تاسو شیر کوئ چې ډېره ښه ښکلې خبره وکړو ښه معلومات وکړو دغه دی اوس دی زموږ سیزن د بیرې سیزن دی بالکل جی دې وخت دا بیرې سیزن او دا کوالټي او دا بیرې شات دا زموږ زیاتره ایکسپورټ کېږي صحیح نو دې لپاره چې دی چې څومره خواري وکړي محنت وکړي او څومره پاخه شات جوړ کړي صحیح دومره زموږ د پاکستان کوالټي بهتره راځي دا پاخه شات په څنګه جوړوي کاري صاحب کم سے کم داسې دي چې کله د دې دا شات وشي تعدي دي نه کوي د ویستو
چې کله شات دی کې دا پاخه شي یو 2 ورځې 3 ورځې سیوا تیر کې چې دا پاخه شي ټینګ شي خپل حالت کې راشي نو بیا شات وسته اسې د دې داسې څو ورځې شته چې دونه ورځو کې دا کمپلیټ پخېږي او هغې نه پس دا پاخه شي بیا یې ویسته کم دي او 15-20 دن اخیستل پکار دي 20 ورځې که نه ړومبني شاتو کې ړومبني شات باندې ښه ړومبني شاتو کې کاري صاحب وایي چې 20 ورځې خامخا تېرول پکار دي چې شات پاخه شي د هغې کوالټي چې دی بیا ښه وي نو ریټ پې هم ښه وي لکه ښه او کاري صاحب نور داسې مطلب د شاتو ښه کېدو داسې څه نورې ټیکنیکس او داسې څه ټیپس چې وي نو هغه هم ته اوس دوی ته ورکوي چې دا مچو والا خیال وکړي او هغوی ته مطلب پیسې ورته شاتو کړي ځکه ټول کال دی د دې دپاره خواری کوي که نه نو که نورې داسې څه خبرې وي چې هغې سره شات ښه کېږي نو هغه هم ته اوس دې شاتو والا ته ووایي یو چې د دې کینونو باره کې خاص خیال ساتل پکار دي چې کین د بیرې دپاره فرش نوی کین استعمالول پکار دي صحیح او بل د دې چې کله شاتکشي کېږي نو د دې دا چاڼ لازمي پکار دی اکثر دی کې دا کیرمک مچۍ ګند بلای د عموم وغیره دا د کین فلټر کول مطلب فلټر کول ضروري دي صحیح دا چې څومره شاتو کې پراته دي سره د هغې کوالټي بوی ذایقه دا خرابېږي هغه وخت کې چاڼ شي پراته وي نو هفته 10 ورځې کې دا پراته وي د دې سره د شاتو کوالټي او انداز د خرابېږي ها کاري صاحب بل د ریټونو حوالې سره خو به ته اوس څه نه وایي تاسو خپل هغه ټایم سره خبرې هسې ریټونه ښه دي که داسې موجوده خو ښه دي انشاءالله لکه فکس مه وایي خو لکه چې ښه دي که نه تقریبا ډېر ښه به وي انشاءالله ریټونه به ښي لکو پورې اخوا دېخوا به وي انشاءالله یاره بس دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې لکو پورې که نه او مچو والا به ډېر زیات خوشحاله شي اوس هم به ورته په ځایونو کې تړلی کار دی چې هغې خوشحاله موږ ورسره خوشحاله که نه بالکل بالکل ښه کاري صاحب دا اکثر له مونږ کلو علاقو کې وګورو که نه دا عام خلک کم چې مطلب پوهه ورسره نه د شاتو باره کې نو هغوی وایي چې دیسي شات جام کېږي او دا د اصلي او د کمزورو شاتو په منځ کې چې دی کم فرق وي نو هغه که تاسو مونږ ته لږ ووایي او د خلکو ته مو ووایي نو ډېره مهرباني به وي شاتو جام کېدل دا خو څه عیب نه دی خو هغه هم زیاتره د بیرې والا خو نه جام کېږي او دې نه علاوه زیاته تاپلوسه شوه مالټه شوه شوتره لاچي داسې کله کله جام کېږي ډېر نه جام کېږي صحیح دا جام کېدل داسې عیب نه دی او ډېر خلک داسې چې د دې فلټریشن کوي چې دا فلټر کړي د دې صفایانې ډېرې زیاتې وکړي دې له هیټ ورکوي دې کې خپل کم وټامین بي سي هغه دې سره ختمېږي دا جام کېدل څه عیب نه دی دا استعمالول پکار دی صحیح یو عام تن چې عام مطلب یو عام کس ته نه پوهېږي اته به څنګه پته لګي چې دا شات ښه دي که دا کمزوري دي دا مطلب مونږ ووایو چې دا د خلکو ته پته ولګي که نه څوک وایي تیلي باندې به یې راوباسي څوک څه وایي داسې خبرې دي چېرې تیلیا ورته کا سپي ته واچو هغه خوري او نه خوري داسې خبرې دي دا هوایي خبرې دي مګر شات چې کوم دی دا اصل کې ریګولر استعمال پکار دی د دې ناشته کې عام روټین کې دا کله کله لکه دوايي په تور نه د دې ریګولر استعمال پکار دی دا یو حدیث هم دی وایي سهار ناشته کې شات او تلاوت دا دواړه چې مطلب لازمي شیان دي بالکل ها جی کور کې سرکه شات دا شیان خپل لازمي شی ښه جي ښه نو دا څه معلومات و چې کاري صاحب تاسو سره شیر کړل کاري صاحب بله دا خبره دلته چې کوم ډیلران یي که نه نو یو ځل چې مونږ خپل هم مچو والی وو نو یو ځل مونږ شات راوړه نو هغه ته دام پته وه چې دا شات ړومبي وتي دي او دا دویم وتي دي نو دا دې څه ریزن کیدی شي دا خو دې یو کار دی روزګار دی هنر دی دا هنر دی نو دا د یو ورځې کار نه دی ښه مستقل یو دا هغه پټ رازونه دي په دې کې نه بس روزګار دی چې پته لګي که نه سره بل بوټی ګډ زیاته دی پنجاب ته مچۍ چې کومې لاړ شي نو هغه کې زیاتره دا خړ بوټی راشي صحیح یا جنجڼ یو بل بوټی د درې قسمه نور بوټي هغه ورسره مکس راځي صحیح نو خاص کر مچو والا ته پکار دي چې د دې شیانو نه احتیاط وکړي شي نو د دې سره پریډ باندې هم بیا حساب کوي بالکل جی بالکل دا خبره صحیح ده کول چې کوم دا خو ستاسو خبره چې د خو چې ګوته ته ورته نه کې په جیب ته ولګي دې ته پته ولګي چې دا دویم دی اول دی دغه کم بوټي مکس ته کم نه دی وسره بل د دې پته لګي زم کاری صاحب سره خو مونږ ډیر زیات بچی تو کو خټول نه زیات فوکس او وګ به خلکو دی خبرو دی خي د ریټ والا چې کاری صاحب د ریټ ویلی یو ځل وته بیا وای چې ډېر خوشاسي ټول کال د مزدوریو کې کنه کم نه زوسول اندازې نه ساتیو نه کم نه اتیاو نه بکم نه ګرانی ده او یو بهر سرکل شریک لګیا ده خو بس دا چې مچو ولا هم دا واګانې کوي موږ هم دا واګانې کوي چې سرکل رواني ها خو بهر خله سیستم چلیږي صحیح نو هغه په جزو خپل اندازې مطابق ان شاء الله ته نه خلان نه راځي او ان شاء الله بس دا کاری صاحب چې د تاسو سره خبرې اترې شیر کې ان شاء الله موږ به کوشش کوو چې دا سه مخ کې لاړ شو نورو خلکو سره په دې حق لا په دې حواله سره چې د غپ ولګو تاسو سره چې د په ویډیو کې وړاندې کو کاری صاحب د شاتو قسمونه څومره دا س ایډیا راته شته ډیر سی راځي بیرا فلوسا مالټا شوتلا لاچی چترال ناراضي روبینیا
شنجور صحیح مختلف قسم ډېر شاتونه او په دې کې به مونږ مطلب څنګه فرق کوو دې رنګونه بدلي خوندې بدلي که څه وجه وي کلر هر یو شي کې فرق ښه د هر یو کلر چې دی بدل وي یو څو تاسو مونږ ته ښودلی شئ دلته کې ښه جی دا شاتونه وګورئ کاري صاحب به انشاءالله تاسو سره تفصیل هم چې دی شیر کوي دا روبینیا ده دا ګلګت شات دی دا کوم ځای کېږي جی دا ګلګت نه راځي ها ګلګت نه دا بلوسه ده دا زیاته پنجاب کې کېږي صحیح دا بیره ده دا بیره ده دا بیره ده صحیح هغه د وړو بچو شات دي ها ټول نه ګران پکې کم یو وي او معیاري یا ټول نه ګران دي دا وړو مچو والا زیات ګراني کم دي دا دي جی ها دا نرو مچو والا ټول نه هاي ریټ چې دی وي او بیا ورپسې بیره مطلب دا همداسې ها همداسې دا بیره عام بیره نی بیا ورپسې دی دا ډېر غټ قیمت لري په دې بیره کې هم بیا ړومبني دویم دریم داسې څه وي دغه کوالټیانه قسمونه وي ښه جي اول چې کوم یې هغه د کمزوري راځي هغه نه پسې کوم دویم راځي هغه ښه کوالټي راځي هغه صفا سوتره راځي صحیح په دې ړومبني او دویم کې څه داسې فرق کي چې د دې ریټونه مطلب بدلی یو د اصل کې نو فصلونو کې کار کړی وي ښه جي شاتونو کې کار کړی وي صحیح هغه ځای کا ټیسټ پدې ذخیره لګړې پاتې وي نو چې دا تیوسي دوباره چې بیا کم راځي نو هغه صفا سوتره راځي صحیح نو د دې ریټ کې بیا نیم فرق کې څومره ها نو کاری صاحب تاسو ټول معلومات درکړل ډیره مهرباني کاری صاحب شکریا جی دوستان امید لرم چې دا ویډیو بم خوښ شوي که ویډیو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ شیر کړئ پیج د سره مست فالو کړئ چې داسې ښکلې او زبردستې ویډیوګانې تاسو ته د کتو دپاره میلاویږي اوس ماله په دې ویډیو کې اجازت راکړئ انشاءالله یو ځل به بیا په یو نوي او ښکلي ویډیو کې تاسو سره مخامخ کېږم د لوی الله په امان